أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ځل موږ په منظرنګارۍ خبره کړې وه په ناول کې. نن موږ ناول کې فلسفه حیات یا نظمالعین باندې خبره کوو. ناولنګار چې څه لیکي نو د یو مقصد لاندې لیکي، د هغه مخې ته یو مسله پرته وي، په دغه مسله باندې د قلم اوچاتوي، ناول لیکي او بیا ورسره د دې مسلې د حل لارې هم متعین کوي چې دې مسلې او د دې لارې به څه وي. نو دغې څیز ته چې کله ناولنګار یو مقصد خپل مخې ته کیږي او په هغې باندې ناول لیکل شروع کړي، ورسره چې ضمني مسلې پیدا کېږي، چونکې ناول خو ډېر وسیع کینوس لري، مرکزي موضوع سره په هر باب کې مختلفه ضمني موضوعات پیدا کېږي او ځي ورسره، او د دې بنیادي موضوع چې کومه ده یا مقصد چې دی نو د دې د حل لاره ورسره ښیي. دې څیز ته فلسفه حیات یا نظمالعین ویلی شي. خبر ته مو خیال دی په ناول کې د مصنف طرز فکر ډېر د اهمیت وړ دی. که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. نو مونږ د یو شاعر د لیک نه، د افسانې نه، د ډرامې نه، د ناول نه، د نظم نه د هغه درون ته کوزیدی شو، د هغه سوچ، د هغه فکر، د هغه نظریه، د هغه عقیده ډېره په اسانه معلومولی شو. نو دلته کې دا طرز چې کوم دی دا د اهمیت یو ناولنګار د ذهني صورت نه د ناول د روح یا د سمت پته لګي متعین کېږي چې د څنګه سوچ او فکر دی. ناول نگار چې کوم دی نو دا صرف یو مقصد نه، بلکې د ناول نگار د ناول لیکلو څه مقصد او مدعا وي. دغه ناول چې د کم مقصد دپاره لیکلی شوی وي یا لیکلی کېږي نو دا د نظمالعین دی. څه شی دا د نظمالعین دی. خو دې به دا هر څه په داسې طریقه باندې وړاندې کوي د یو ښه ناول دپاره چې یوه خاص نقطه هم په نظر کې نظرانداز نه شي، په نظر کې وساتلی شي. څومره چې ناول سره د پلاټینګ کړی دی، پلاټینګ سره څومره چې رسم پیښې راځي، ضمني موضوعات، ضمني منظرونه راځي، نو هغه به په نظر کې ساتي، نظرانداز کوي به نه، ځکه چې ناول د جزئیات نګارۍ نوم دی. افسانه کې جزئیات بالکل نشته. یو موضوع ده، په یو موضوع به خبره کوي او خلاصې دی، پای کې جزئیات نشته دی، ځکه چې افسانه مختصره کیسه ده، بیا به راته حوالت ښکار شي. خو په ناول کې ته په خلاص مړ باندې په کولو لاس سره د مرکزي موضوع سره ته ضمني موضوعات مخکې بوتلی شي. دا په تا کې نشته دی. خو کمال به دا وي چې ته د خپل مقصد او مدعا دا مسایل او د دې مسایلو حل هم په خپل ځای وساتې او خپل اسلوب هم د لاسه ورنه کړې. ستا انداز بیان، ستا اسلوب دا بالکل ښکاره وي، پته به لګي. لکه مثلا موږ داسې ویلی شو چې که دلته کې څوک 100 شعرونه ولیکي د مختلفو شاعرانو، نو موږ پکې که موږ ته راشي مخې ته موږ پکې ویلو چې د خوشحال بابا شعر دی، ځکه چې د خوشحال بابا د اسلوب نه موږ خبر یو، دا د حمزه بابا شعر دی، موږ ویلی شو دا د رحمان بابا شعر دی. دارنګې به د خپل اسلوب رغېږي او دا اسلوب به د لاسه نه پرېږدي. بله خبره په دې کې دا ده چې ناولنګار خپل مقصد کا بالواسطه یا بلا واسطه هر رنګ یې بیانوي، د سره دا اختیار دی. کله نه کله ناولنګار پس منظر ته لاړ شي، د کردارونو په ژبه باندې خبره کېږي. کله کله ناولنګار په خپله په ناول کې کردار وي، نه یې چې فکر تاسو کې چا لوستي وي
هغې کې حمزه بابا په خپل یو کردار وي او دا کردار پکې شاعر دی. میخانه د سید رسول الله صاحب ناول دی، پای کې په خپل مرکزي کردار دی. معروف یو جینۍ هغې سره مینه کوي، کابل کې په سفارتخانه کې دی نوکر دی او هغه مرکزي نو داسې کېدی چې داسې کېږي دی بالکل شاته لاړ شي او د کردارونو په ذریعه باندې خپل موضوع او خپل پلاټ مخکې بوځي. داسې هغه خبره ده. خو د ده په مخ کې به فلسفه حیات وي او دا فلسفه حیات به دې تکمیل ته رسوي، یعنې دې به نیمګړې ده نه پرېږدي، دا به خامخا تکمیل ته رسوي. خدای ورکړه چې په څو بابونو کې شي. اوس ډېر خلک دا تپوس کوي چې ناول څومره پکار دی، ناول ضخامت څومره دی. ځینې استادان وایي چې 80,000 الفاظو باندې مشتمل دی، ځینې وایي چې کم نه کم 22,000 الفاظو مشتمل دی ناول، ډېره چې کم یا به ناول نه وي. بیا ځینې وایي چې 1 لاک دی. اوس میخانه دومره لوی ناول دی چې 1 لاک نه 2 لاک نه پورې دی، یعنې اخوا څه قید نشته، خو کم نه کم به دی 60,000 نه به کم الفاظ نه. ټیک شو که نه؟ تاسو ځینې که څه سوال یې په دې حواله باندې تاسو کولی شئ.